ما په یو ویډیو کې ذکر کړو چې دا میوه دا کومګه اوبو کې خوشته کو او بیا هغه اوبس کو دا غیر زیاتې فائدې دي. نو یو ملګری راته چې ډاکټر صاحب یاره زه خو یو غلطي کوم، زه په اوبو کې نه خوشتوم، زه دا میوه په پیو کې یا شودو کې خوشتوم. نو دا خو مانه پکې غلطي کیږي. تا ویډیو کې داسې ویل دا بالکل غلطي نه ده، دا انتهایی خصیص دی. خو هغه خلکو لپاره چې پی یا شوده هغې ته اویلیبل وي، موجود وي. د اوبو ذکر ما ځکه کړی چې یاره که پی چاته نه وي یا ګران وي یا اکثر لا خلکو سره نن سبا څاروي نشته، پی ډېر په مشکله میلاویږي، نو هغه اوبو کې هم د دې استعمال کولی شي. خو که تاسو په پیو کې استعمال وکړئ نو یقیني طور چې د هغه میوې یا د هغه وس کې کومه فایده ده هغه هم، او بیا د پیو پروټین، د پیو کیلشیم، پی کې چې کوم وایټامین ای دی دا هم ورسره شي. نو یقینا چې د هغې نه بیا دا ډېر بهتر دی که تاسو ته پی اویلیبل او تاسو پی افورډ کولی شئ یا په کور کې هم څاروي وي، نو په تاسو باندې بیا د الله لوی نعمت دی.